کړلې وای څه 4000 نشه کړله گرامی کتین کې د وخت مش په شمالي وزیرستان کې خېل کلی شي یو مجبور خاندان سره موجود وي چې پلور یې انتهایی ضعیف تا او د چارې لیار نه وتله ده او یو ځای ده چې هغه په دوه سترګې معذوره ده خفیزه ده ماشاءالله خو بهرحال ژوند ځنه خلک ته داسې مجبورۍ راوړي نو موږ خپل واس مطابق دی سره څه سامان راوړه ده همیش دی ته حواله کوي څه دې سامان پیسې میشته د سعودیه نه د جاوید داوړ زبیب خان او د دې د دیرو لکه سونر لجلې دي چې چاته سامان پوخلی نو میر محمد خان صاحب سره رابطه وکړه چې کتوس په کلی شي داس خاندان وي سنیره خلک سره ما رابطه کړی دو نو درته وي داس یو خاندان شته کدي سره امداد وکړي شي نو دا به د انسانيت اصلي خدمات وي چې می سره امداد کوي او دا رنده خپل د مجاهده او تر ګاډي نشته وداسه زه غای مخشه مې کاروباري نه 4000 مې کړلې وای څه 4000 نشه کړله دا څه و چیرته داسې کونډې وي یتیمون وي یا نره دا زهاري بون وي چې سر روزګار کړل غوړي به تمیش د روزګار سامان خپل واس مطابق وخستای شي لکه خطه ګندلې ماشين شو یا چاته ریډي په 24 په خرڅولې کاروبار شریکوي نو میش سره رابطه کړای شي په خپل علاقې شه به ان شاء الله خپل واس مطابق په هر صورت کوشش کوي چې دې سره امداد وکړي